بیخي جالبه دي په زړو نکړې اثر پوهېږې اوس دې وچ شوی د خوږو شونډو کوثر پوهېږې چې څنګ پر څنګ وي مدرسه او مکتب دین او دنیا به دواړه سم جوړو غفلت خیانت او د اولس د ازارې ونکړې غفلت خیانت او د اولس د ازارې ونکړې په د سپارلې امانت کې بېغورې ونکړې تر اوسه پورې په شل او دویشت کلن اداره کې هغه د لیکوالانو شاعرانو لپاره دومره زمینه نه وه مساعده سوې لکه لله الحمد امارت اسلامي چې برابره کړې ده. نو ما د خپلو شاعرانو لیکوالانو وروڼو څخه هیله دا ده د خپلې د دغې ګټې څخه په استفاده باندې او دغه زمینه چې تا ته مساعده سوې ده د دغې زمینې څخه په استفاده باندې راسې دې دین او دې شرعت ته کار وکړو، راسې دې نظام ته کار وکړو، راسې د دغه قرآن دفاع وکړو په خپل شعر باندې، راسې د دغه شعر په ژبه باندې هغه د قلم په څوکه باندې د خپل دین او د خپل شریعت او د خپل قرآن دفاع وکړو. زمونږ د قهرمان ملت او زمونږ د ځوانانو د اسلامي مبارزینو او مفکرینو نن د اسلامي نظام تر چتر لاندې لله الحمد په اسلامي ادبیاتو باندې هغه خپله د وطن خوشحالیو ازادیو او خپله د ولسونو هغه د روح تازه کولو په خاطر باندې یوه داسې عظیمه شانه جلسه دایره سوې ده چې 20 کاله زمونږ د مسلمانانو د افغانانو ټوله زندگی په غمو په جنازو په فاتحو او په مقبرو باندې تیره شوله. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق